یو ورور سوال کړی دی چې د ماشوم د خولې نه په مخه ماشومانان چې د دوی د خولو نه په مخه د لاړې بهیږي او الټې هم کوي په مخه دا پاکې دي او که پلیتې دي اصل دا دی ګوره دا خبره یاده اصل دا دی چې هر څه پاک دي اصل الا دا چې شریعت ته طرف نه دلیل راشي چې دا شی پلیت دی موږ خو د شریعت تابعدار یو چې زموږ د ذهن او د عقل خبره نه ده د ماشوم لاړې د هغه الټۍ دا پاکې دي بلکې تحقیقی قول دا دی د انسان الټۍ پاکي دي که هغه بالغ دی که هغه ماشوم هېڅ دلیل په دې نشته چې انسان چې کوم الټۍ کوي دا پلیتې دي په دې هېڅ دلیل نشته بعض علما ذکر کوي د الټۍ چې دا پلیتې نه پلیتې دي او بیا دا مسله یاده کوي بعض ډېر کم علمه وي د هغوی دا خبرې چې سړی واوري حیران شي لکه اوس کیدي چې زما دا بیان څوک وچلي یا دوی وایي چې الټۍ خوره الټۍ څکه یو شی پاک دی او که پلیت دی دا جدا مسله ده یو شی پاک دی خو طبیعت یې ښه نه ګڼي دا بله مسله ده که اوس الټۍ څنګه پلیتې خو د انسان تا چې څه خوړلي دي هغه راواپس شو په خوله باندې هغه راواپس شو په خوله باندې د کوم ځای نه د معدې نه د کولمې نه نه د معدې نه راواپس شو تا چې دا خوړو د پاکو که پلیتو پاکو لاړو معدې ته کیدي چې رسېدلي هم لا نه وي دته مسله دا دی لاره کې وي دلته مې په سینه مې بوج دی ډوډۍ نښتې الټۍ وکړې واپس څنګه ته پلیتو دلیل نشته که دلیل وی موږ مه منله بغیر د چون چران ها دا پاکی دی پاک ورته موږ وایو معنی دا که دا په کپړو لګېدلي او تا مونځ وکړو مونځ صحیح دی دا په قالین لګېدلي دی او تا په قالین مونځ وکړو دا صحیح دی مطلب یې دا نه دی چې ته خوراک څښاک کې استعمالوي چا دا خبره کړې نو دغه شان د ماشوم د الټۍ چې دي او لاړې دا پاکي دي بل سبحان الله دا خو داسې مسله ده چې پټه پناه نه ده کوم خیال کړي د ماشومانانو د خولو نه د لاړې په مخ اساسي الټۍ لږ ساعت بعد چې پی اوس کې الټۍ کېږي لږ ساعت شریعت دومره غټه مسله ولې پرېښوده موږ ته یې پکې څه ولې نه بیانول ولې رسول وسلم خصفه الفاظو کې دا خبره نه کوله چې دا پلیت دي ځکه چې مور سره ماشوم په مخه په غېږ کې دی پلار سره په غېږ کې دی خلک ماشوم اوچتۍ لګوي نو شریعت به دا مسله موږ ته واضح بیان کړی وی چې دا پلیتې دي او که دا په کپړو باندې ولګي یا په ځي باندې هلته مونځ نه کېږي نو چې داسې څه نه دي راغلي موږ د ځان نه د الله په بندګانو باندې یو سختي هغه نشو راوستی والله اعلم